وعلیکم سلام. حافظ زاهد په نامه یو ورور پوښتنه کوي که د یو چا ډیر غمونه یې ورباندې پریشانیګانې غمونه ستړیاوې ورباندې وي نو دی څه شی وکړي؟ محترمه امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب جامع صحیح کې یو باب دی، باب الدعاء عند الكرب، دعا په وخت د غم او د تکلیف په حالت کې. نو الته یوه دعا راوړې ده محترمه چې درته وایم. علامه بدر الدین العیني په عمدة القاری کې لیکلی دي، امام ابو بکر الرازی رحمه الله وی زه په اصفهان کې وم، د ابو نعیم اصفهانی رحمه الله نه مې حدیث لیکل. دا ابو بکر الرازی وی زه په اصفهان کې له ابو نعیم سره وم رحمهم الله، وی ما حدیث تر لیکل. دلته په اصفهان کې یو بل لوی عالم وی ابو بکر ابن علی نومېده، وی ډېر ښه عالم، خلکو به فتواوې تر غوښتلې. به یو ورځ دغه عالم چا بادشاه ته شیطانت کړی و، بادشاه وی بندیخانې و زندان ته بوت. نو ابو بکر رازی رحمه الله وی ما بیا خوب ولیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم می په خوب باندې ولیده چې کی طرف ته حضرت جبریل علیه السلام روان ده، او ما وی خلی خوروله داسې تسبیحات ویلی. ما نبی علیہ السلام ما ته نبی علیہ السلام ویلی د ابو بکر رازی وی په دې خوب کې چې ابو بکر ابن علی ته خبر ورولېږه چې زندان کې ده، ورته وایه هغه دعا د کارب چې په صحیح البخاري کې ده هغه ووایه، الله به دې له زندان نه راخلاص کړي. وایي زه چې سحر له خوبه راویښ سومه، بیا ما وایي ابو بکر ابن علی ته خبر ورولېږه. ابو بکر جساس الرازی وایي چې خبر مې ورولېږه، نو دغه دعا ووایه رسول الله داسې خوب کې راته ویلې. لږ وخت ونه وتلی چې الله له زندان نه راخلاص کړه. نو هغه دعا محترمه وروره داسې ده: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. دغه دعا د محترمه چې دیتا دعا دغه وایي چې ورته وایي دعا د کار ورته وایي: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكریم. الله دې خلره وروره بس دغه دعا ووایه، الله پاک به دې مشکل درته حل کړي، کامیاب اوسېږي، الله دې جنت. وعلیکم سلام. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې چې د موږ یو امام ده او هغه امام مثلا خلکو نیولی چې تل به لمونځ ورکوي، د نائب نیولی. نو یو خو محترمه چې شامي په رد المحتار کې علامه شورنبلالي مستقل کتاب هم پې جوړ کړی، شامي بحث کوي چې استنابت خطیب، مثلا جماعت کې یو څوک خطیب ده د جمعې د لمانځه دپاره، د خطبې دپاره بل څوک نایب ونیسي، په دې کې خو لا اختلاف شته ده. نو دغه د اطاعت چې کومه مسئله ده، نو دا خو محترمه د خلکو امام چې څوک نیولی ده، نو که د خلکو خوښه وله چې دی د نایب ونیسي بل څوک د موږ ته جمع راکوي، صحیح ده. او که د خلکو نه وي خوښه، یو که ضرورت وي، مثلا حج ته تللی دا خو سمه خبر ده، خو ضرورت ده. او چې ضرورت نه وي محترمه بدون ضرورت نه خلکو دی نیولی ده، بیا نو چې داسې وي چې دی امامت نه کوي بل نایب نیسي، خو خلک هم بل نایب نیولی سي. اوس مثلا بل د نایب نیولی 4 زره هغه ته ورکوي، دی راځي 900 روپۍ دی اخلي، دا چل خو خلکو ته هم ورځي. نو که خلک ناراضي محترمه بیا شرعاً دته نه صحیح کېږي. الله دې ښه لره